دغه تړونونه نن مازدیګر د افغانستان له اړخه د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر کننګهم او د ناټو سفیر موریکس یوخیمیس په ارګ کې لاسلیک کړل. د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی د دغو تړونونو له لاسلیک وروسته وویل: امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست میاره. تا امروز استفاده از قوه از طرف همکارای بین‌المللی ما در خاک ما به اساس فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد صورت می گرفت که بعد از حادثه 8 سپتامبر 2001 صورت گرفت. امروز ما شاهد مساوات دولت افغانستان با دولت‌های همکار خود در دنیا هستیم. به صورت یک دولت مستقل به اساس برداشت منافع ملی خود قرارداد را که برای ثبات خیر و رفاه مردم ما، برای ثبات منطقه و ثبات دنیاست انجام دادیم. مبارک باشیم. جمهور رئیس زیاده کړه: به اساس از این قرارداد کمک های بین المللی بعد از این برای تقویه نهادهای افغان است. حق استعمال قوه تنها بر اساس فیصله دولت افغانستان صورت میگیره. کمک های بین المللی تا حد ممکن از رای بودجه ما صورت میگیره به شرطی که ما اصلاحات بنیادی را در مصرف عملی کنیم و شفافیت را که ملت ما میخواه انجام بدیم. د هیواد جمهور رئیس وویل چې له دې وروسته به زموږ فضا زموږ تر خپل کنټرول لاندې وي او هغه څوک چې افغانستان ته راځي د ویزې د یو قبول شوي نظام له مخې به زموږ خاورې ته داخلیږي. فضای ما زیر کنترل خودمان. هر کسی که به افغانستان میایه به اساس یک نظام قبول شده ویزا به خاک ما خواهد. قراردادهای بین المللی تحت قوانین مشخص ما اقدامات خود را انجام خواهد داد. قوای بین المللی به هیچ یک از اماکن مقدس ما مثل مساجد ما داخل شده نخواهد است. حریم زندگی ما یعنی خانه های ما و مساکن ما طبق ارزش های قانون اساسی محفوظ خواهد باشه. همچنین قراردادهای ما که از قراردادهای بین المللی قرارداد میگیرن دارای حقوق مشخص و واضح خواهد باشه. از این جهت یک نقطه بنیادی تحول در مناسبات ما با دنیاست. افغانستان خوشبختانه
هنوز هم محور توجه دنیاست، چون خطرات مشترک هنوز هم منافع ملی ما را و منافع دنیا را تهدید میکنه. این خطرات مشترک موجب از این شده که ما دارای منافع مشترک باشیم و منافع مشترک و ایجاد یک دیدگاه مشترک موجب از این میشه که در مقابل خطرات با جدیت اقدام کنیم. ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي ډاډ څرګند کړ چې له دغو تړونونو څخه زموږ ګاونډیانو ته هیڅ خطر متصور نه دی. هیچ خطر از این قرارداد برای همسایه های ما متصور نیست. هیچ همسایه افغانستان خود از جهت از این قرارداد باید در خطر نبینه، چون این قرارداد صرفاً و صرفاً برای ثبات افغانستان و رفاه افغانستان صورت میگیره و دفاع در مقابل خطراتی که از شبکه‌ها برای ما و بر دنیا از او سرچشمه میگیره. هیچ نوع تجهیزات هستوی یا کیمیاوی یا غیره در خاک ما جابجا نخواهد شد و مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. نو دا ټول سره ټول کو معنی داده چې که خدای ناکده ایمو خاوره جدی خطر سره مخامخ سی، بیا هم د هغه په چوکاټ کې موږ خاصه غوښتنه کولی سو او ایمو غوښتنه به د جدي توجه او فوري توجه لاندې ونیول سي تر څو دوه دولته په ګډه او بیا ناتو او افغانستان وکړای سي اقدام وکړي.